السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 28مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 20 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی د ټاپي پروژې تطبیق کوونکی شرکت ترکمن ګاز مسؤلین وایي تمدا د دې سترې سیمه ییزې پروژې عملي چارې په راتلونکي یو کال کې د افغانستان په خاوره کې بشپړې شي او د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د یتیمو ماشومانو د ملاتړ لپاره د 21.5 میلیون افغاني هوکړلیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. اسلامي هیوادونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ متقابل باور همکاري او ښه ګاونډیتوب د پیاوړتیا لامل شي. دغه سازمان ویلي اوربند به د اړیکو د پراختیا او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت ګام وي. په ورته وخت کې د مسلمانانو نړیوالې ټولنې هم د اوربند ملاتړ کړی او د دواړو هیوادونو پریکړه یې ستایلې ده. د دې ټولنې چارواکو ویلي افغانستان او پاکستان دایمي سولې ته د رسیدو لپاره پر هغو میکانیزمونو سلا شوي چې د خبرو اترو له لارې به پرمخ ځي څو دواړه هیوادونه له وسلوالو شخړو او کړکېچونو خوندي پاتې شي. سعودي عربستان، کویت او چین د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی. سعودي عربستان، کویت او چین د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د تازه اوربند هوکړه د سیمې د سولې او ثبات په لور یو مهم او مثبت ګام بللی. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیواد یې د دوحې وروستیو مذاکراتو په ترڅ کې د اوربند د لاسلیک او دایمي سولې د ټینګښت لپاره د کړنلارو جوړېدو هرکلی کوي. اعلامیه زیاتوي عربستان به د افغان او پاکستاني ولسونو د سوکالۍ او د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. کویت او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هوکړې ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې دا به د سیمې د ثبات، متقابل باور او همکارۍ د پیاوړتیا لامل شي. یاده هوکړه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دوحې په وروستیو ناستو کې وروسته له څو ورځنیو نښتو شوې ده. دا پرمختګ په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د متقابل دفاع امنیتي تړون هم لاسلیک کړی چې له مخې پر یو هیواد برید د دواړو پر وړاندې برید ګڼل کیږي. ترکمن ګاز شرکت وایي د ټاپي پروژې چارې به په راتلونکي یو کال کې په افغانستان کې بشپړې شي. د ټاپي پروژې تطبیق کوونکي شرکت ترکمن ګاز مسؤلین وایي تمدا د دې سترې سیمه ییزې پروژې عملي چارې په راتلونکي یو کال کې د افغانستان په خاوره کې بشپړې شي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوي د ترکمن ګاز استازو د ملا عبدالغني برادر اخوند سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د ټاپي پروژې 14 کیلومتره برخه بشپړه شوې او د 70 کیلومترو لپاره د پایپ غځولو چمتووالی نیول شوی دی. د دوی په وینا 30 کیلومترو لپاره پایپونه جوړ شوي او ټاکل شوي ده په راتلونکي میاشت کې یې د غځولو چارې پیل او بشپړې شي. یاده لیدنه په داسې حال کې شوې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د ترکمنستان ملي رهبر قربان قلی بردي محمدوف نن د ټاپي پروژې د کار له بهیر څخه د افغانستان په خاوره کې کتنه وکړه. پاکستان سپین بولدک بندر کې د بند پاتې موټرو د تګ اجازه ورکړه. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر محمد شفیق اڅکزی وایي پاکستاني چارواکو هغه موټرو ته د تګ اجازه ورکړې چې له څو ورځو راهیسې د سپین بولدک په بندر کې بند پاتې وو. نوموړي رسنیو ته ویلي که څه هم د سوداګریزو موټرو د تګ اجازه ورکړل شوې خو د ټرانزیټ لاره او د پلي تګ تګلارې لا هم تړلې پاتې دي. هغه زیاته کړه د لارې بشپړ پرانیستل به د دواړو لوریو تر همغږۍ وروسته وشي. د سپین بولدک بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مهمو سوداګریزو لارو څخه ګڼل کیږي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د یتیمو ماشومانو د ملاتړ لپاره د 21.5 میلیون افغاني هوکړه لاسلیک کړه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مسلم هینډز له نړیوالې موسسې سره د 21.5 میلیون افغاني پر ارزښت هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به د هیواد په 11 ولایتونو کې 202 یتیمو ماشومانو ته نغدي مرستې ورکړل شي. د خبرپاڼې له مخې هر یتیم ماشوم ته به د یو کال په موده کې ټال 4,480 افغاني نغدي مرسته ورکړي څو د هغوی د اساسي اړتیاو پوره کولو او ژوند د ښه والي لپاره مرسته وکړي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر رسوانۍ خپرونې. د الله په امان.